ډاکټر صاحب زما مور بیماره ده زنانه ډاکټر ته ضرورت لري موږ هیڅ زنانه ډاکټر نه لرو خو زما ضرورت وي نو زه حاضر یم نو چېرته یې سمبل زه راته وښایه ډاکټر صاحب هله زر کوه که نه په ټول افغانستان کې ښځینه ډاکټره نشته او کومه نرس هم نه لرو کلونه مخکې په نجونو هر قسم عصري تعلیم دروازې بندې شوې ته باید خپله مور ګاونډي هېواد ته ویسې ډاکټر صاحب زما مور عاجله تداوي غواړي خو زه وس نه لرم چې بل هېواد ته لاړ شم یاسینه زر کوه د مور حالت دې ښه نه دی ډاکټر صاحب دا ظلم ولې وشو که خدای مکه زما مور باندې څه وشو د دې ذمهوار به څوک وي او په شریعت کې خو په نر او ښځه دواړو علم حاصلول فرض دي او بیا خو دلته اسلامي نظام دی باید د خلکو نورو نرونه دلته خپلې خویندې او لوران د تعلیم دپاره رالېږلې یا نارینه او ښځینه د مدرسو بېل سیسټم جوړېدی شي نو ولې د عصري تعلیم نه شي جوړېدی دلته روزانه ډېر خلک مریضان راوړي او همدا سوالونه کوي خو د دې سوال جواب موږ اوسه پورې نه یې ترلاسه کړی ستا د سوال جواب شاید د وخته مې سره هم نشته ای د وخته میره د الله په خاطر فیصلې ته نظر وکړه دا خو به موږ د پرمختګ په ځای په شا لاړ شو موږ د رڼا په ځای تیارو ته مه اچوه موږ د نورو محتاجۍ ته مه کښېنوه